واه تازه نوی او په زړه پورې خبر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی هم په ولسمشر غني مینه وخت دا چې ولسمشر غني ته یې څه ویلي دي او دا لوبغاړی څوک دی هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د یادونو ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې بهیر نه څو میاشتې وروسته د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې اشرف غني پکې دویم ځلې بریا خپله کړه او راتلونکي 15 کاله به د دویم ځل لپاره هم د افغانستان ولسمشر وي د اشرف غني په بریا ډیرو سیاستوالو هنرمندانو هیوادوالو او نورو خلکو د دولت جوړونکي ټیم او اشرف غني ته مبارکي ویلې ده همدارنګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی او پخوانی لوبډل مشر ګلبدين نائب هم اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د دویم ځلې بریا ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده نوموړی په ټویټر باندې په خپل ټویټ کې ولسمشر غني ته په دویم ځلې ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده ویلي دي چې زه ډیر مثبت فکر کوم ځکه راتلونکې دوره به د افغانستان په تاریخ کې د سوکالۍ او پرمختګ دوره وي افغانستان دې تل آباد وي همداراز ولسمشر غني په هر کې یوې ناستې ته په خپله وینا کې وویل چې دا بریا د ولس بریا ده او ولس هغوی ته یو امانت سپارلی دی چې بیرته به یې ورته تسلیموي ډاکټر محمد اشرف غني په هر کې په خپله وینا کې وویل چې ولس ستره توره وکړه چې په ټاکنو کې ګډون وکړ او هغه د دویم ځل لپاره هم په ټاکنو کې بریالی کړ نوموړي همداراز وویل چې د ولس خدمت به کوي او په راتلونکو ټاکنو کې چې هر کس ولسمشریزې ټاکنې وګټلې نو دا امانت به ورته تسلیموي اشرف غني همداراز زیاته کړه چې د افغانستان تر ټولو ستر خدمتګار دی او د ولس خدمت به کوي خو ولس به هم ورسره لاس یو ځای کوي او ټول به په ګډه د هیواد خدمت کوي نو دوستانو ستاسو په نظر به محمد اشرف غني بیا هم افغانستان ته خدمت وکړي او کنه لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ